اولنی عقلی خبره چې د لقمان حکیم صاحب نه نقل ده هغه کومه یوه ده هغه دا ده چې مولا ورته ووی یو پسې ورکو ورته وی لقمان حکیم دا بوزه اولا لک غوښه تقسیم کا دې ټول پس کې او ګټ کې دو اندامونه ما ته راوړه چې د هغې نه ښه اندامونه او خوږه غوښه نه وي ورته وی ښه صاحب لاړ ګډې حلال کو یوې ورته زړه راوړه یوې ورته ژبه راوړه بې بله ورځ بل ګډ ورکو ورته وی دوه اندامونه راوړه چې د هغې نه بېکاره غوښه نه وي یوې ورته زړه راوړه یوې ورته ژبه راوړه مولا ورته وی عجبه ده ما درته وی ښه اندامونه راوړه نو دا دې راوړه درته مې بد راوړه نو دا دې راوړه ورته وی قربان زړه بادشاه دی او ژبه وزیره ده کله چې په بدن کې زړه سمو او ژبه سمه وه د دې دومره خوږوالی دی چې ټول بدن ورسره خوږي نه ټول بدن ورسره خوږیږي د دې نه خوږه غوښه پکې نشته او قیمتي خو چې کله زړه خراب شو او ژبه خرابه شوه د دې بیا دومره تریخوالی دی چې ټول بدن بیا ترخی بلکې بدن سره چې کوم شیونه لګېدلي دا د چا څادر دی دا مړه دغه بیکاره سړي دی ور ویې غورځوه کوي داسې خلک که نه دا چا څپلی دي دا دغه ور ویې غورځوه خوکه د دې دومره تریخوالی دی وی ځکه مې درته دا دواړه راوړه که نه مولا او بادشاه یې ډېر حیران که دا اولنی عقلی خبره وه چې د ده نه نقل ده